دغه شان د الله د رسول د انصاف فیصلې دان می دا غي انصاف ټول ژوندۍ د انصاف او د عدل نه ډکه وه. کله چې د الله رسول بیمار شو علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي وي نو عام قانون دار شهر به سره با خپل خپل ټیم ورکړي یو شپه به تیرې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام د اخیری ورځو کې د نور بیانو نه اجازه ورته کستا سو خو نو زبر د اخیری ورځې د بیماری ورځې د بابا عائشې په کور کې تیرې کوم ایو دل زمو تاسو اجازه ده د دې خبرې تعلیم شریعت موږ تاسو لپاره کوي د الله د رسول عملی ژوندۍ په دې خبره باندې گواهی کوي چې خلکو د خپل بیانو په منځ کې به انصاف کوو، د خپل بچو په منځ کې به انصاف کوو، هر کار به اجازه باندې کوو، اجازه باندې. عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دور خلافت او بادشاہي و. عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ شام کې گورنر و داغه طرفه دا علاقه یو سړی راغی او د عمر ته ویل رضی الله عنه وی عمر زه خو یو فریاد بیانولو دپاره راغلی ما څه زیاتې شوی دی. څه چل شوی دی؟ ویل زما د ګورنر د زوی د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه د زوی سره څه مقابله و منډه مو واله اسم زه ډول یو همداسې منډه وه زه هغه نه مخکې شم هغه زه ووهلم او ما ته ویل چې انا ابن الاکرمین زه د عزتمن او د شریف خاندان بچی یم ته څنګه ما نه مخکې شوې نو زه یې ووهلم. عمر رضی الله تعالی عنه د دې نه خط ولېږلو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته ویل تم راشه او دا زوی دې ملا سره راوړه. څو ورځې تېرې شوې دواړه راغلل هغه سړی یې سار کړی و هغه ته ویل اوس چابک راواله او دا د عمر رضی الله تعالی عنه زوی ووهه زما مخامخ وی اضرب ابن الاکرمین د شریف خاندان دا بچی دا وټکوه. عبدالله ابن عمر وی مونږ وویل تا او دغه سړی راولګېده او د دې ګورنر دا زوی یې ووهلو او بیا عمر رضی الله ورته ویل د پلار هم وله ووهه هغه ویل نه ول بس دما څه زیاتې کړو ما ته خپل بدل واغست. بیا عمر بن عاص رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته فرمایل ویلې عمر نه ما ته دې خبرې پته و نه دې سړي ما ته څه راپورټ راکړی و یعنې ما به د خپل ژوند په خپل بدل اغوستی و. دا زموږ استاسو د دین مشرانو چې د هغوی په رعایا کې به یو عام ماتحت سړی و د هغې ماتحت یو سړی به عام سړی نو د هغه بدل به هم د شریف خاندانو د ګورنرانو د بچو نه اخیسته انصاف والا خلک او د طاقت باوجود به کله کله هغې عفو هم کوله. همدا عمر رضی الله تعالی عنه یو سړی راغی اجازت ته ویلا را دننه شو خلیفه یې راغی عمره د سړي ورته ویل ویل تا کې انصاف نشته زموږ خیال نه ساتي څه خبرې اترې وکړي. عمر رضی الله عنه له سخته غوسه ورغله او نږدې و چې د سړي له سزا ورکړې وه دلته یو بل صحابي ورته یا عمر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین آیات ورته ویل عمر پرېږده ساده سړی دی معافې کا. عمر رضی الله عنه چې د آیات واورېده بس په خاموش کې ناسته. نو د طاقت باوجود با زموږ حکمرانانو مشرانو سلف صالحینو عدل انصاف نه کار اخیستو د خپل ځان په باره کې به چې راغلو بیا به عفو کوله